او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مؤمن طاعان لعان فاحش او بذیء نوي، یعنی عیب ویونکی، لعنت ویونکی، فحش ویونکی او د کښتو بیکاره خبرو کوونکی نوي. څرنګه چې زموږ په خلقو کې لعنت ویل ډیر نه دي رواج، که څه هم د لعنت ویلو په متعلق ډیر احادیث ته او لعنت ویل ډیر بد کار دی، خو زه به تر هغو تیر سم. الحمدلله موږ او تاسې د دغه بد کار د استعمال څخه تر یو اندازې فارغ یو، مګر بدبختانه د لعنت ویلو په عوض کې یوه جمله استعمالوو چې هغه هم تر لعنت ویلو کمه نه ده. هغه دا چې د ډیرو خلقو یا ښځو دا عادت دی چې وایي خدای دې ووهه، خدای وهلی یا خدای وهلی. باید کوشش وکړو چې دغسې الفاظ د خپلو کورو او ژبو څخه ورک کړو. مګر شکنځل او بد ویل چې دا هم د ژبې د ګناهو، آفتو او مصایبو څخه دي، بدبختانه په موږ کې ډیر دي. اولا دغه یوه شي ته متوجه سئ، کم وخت چې په سیرت یا نورو دغسې مسایلو کې شکنځل یادیږي، د هغه څخه مقصد داسې خبرې دي لکه خلک چې وایي سپیه، غویه، خره، سرکوزه او داسې نور الفاظ. پام کوئ چې داسې فکر ونه کوي چې د شکنځلو څخه دغه بد الفاظ مقصد وي چې نن ورځ یې زموږ خلق استعمالوي، لکه د مور، خور، ښځې او یا نور داسې نسبتونه. داسې الفاظ په مسلمانانو کې وجود نه درلودي او نه باید موجود وي. موږ چې شکنځل یادوو دغه الفاظ مو نه دي مقصد او نه مقصد وه، ځکه داسې نسبتونه اسلامیت خو څه کوي بلکې د انسانیت د چوکاټ څخه خارج دي. هغه انسان چې شکنځل کوي دا د ده پر عقل، دا د ده د عقل پر لږوالي دلالت کوي، د ده پر سفاحت، کم عقلي او بې حوصلګۍ دلالت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان ته شکنځل کول فسق دی او جنگ یې کفر دی. امام نووي رحمه الله وایي هغه بد الفاظ چې خلک یې استعمالوي هغه دغه خبرې دي چې یو څوک وچاته د جنگ او خصومت په حالت کې وایي ای خره، ای سپیه، یا دا چې خر یې، سپی یې، یا داسې نور. دغه الفاظ په دوه سببه بد دي، یو خدا چې درواغ دي او بل دا چې آزار دي، خلق په آزاریږي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شکنځلو په منع کولو کې شدت او مبالغه کړې ده. حتی د حیواناتو د شکنځلو څخه یې منع کړي او فرمایي و چرګ ته شکنځل مه کوئ ځکه هغه مو لمانځه ته راویښ شوي. او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبې یا یو مرض د شکنځلو څخه هم منع کړي او فرمایي و تبې ته شکنځل مه کوئ، په بدو نومو یې مه بولئ ځکه دغه تبه د بني آدم ګناهونه داسې پاکوي لکه د آهنګر کوره چې د اوسپنې زنګ خیرې خبز پاکوي. رواه مسلم. او د شکنځلو هغه بد او قبیح قسم د الله او رسول الله شکنځل دي، العیاذ بالله، چې دا کفر دی او سړی د اسلام څخه باسي. شکنځل د زمانې، شکنځل د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین، شکنځل د مور او پلار او یا د خپل مور او پلار د شکنځلو سبب ګرځیدل، دا هم د هغه بدو او قبیحو اقسامو څخه د شکنځلو دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي د یو سړي شکنځل وخپل مور او پلار ته د کبیره ګناهو څخه دي. صحابه کرامو په تعجب سره وویل یا رسول الله آیا یو څوک خپل مور او پلار ته شکنځل کوي؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، یو څوک د یو چا پلار ته شکنځل کوي هغه د ده پلار ور یادوي، یو څوک د چا مور ور یادوي هغه د ده مور ته شکنځل وکړي. دا خپل مور او پلار ته شکنځل شول. حدیث نو دا دغه سړي خپل مور او پلار ته شکنځل وکړه ځکه دی د هغو د شکنځلو سبب وګرځېدی. اوس نو تاسې د صحابه کرامو و تعجب ته وګورئ. دا کار ډیر لوی عجب او غیر ممکن ورته ښکاره سو چې اولاد خپل مور او پلار ته شکنځل وکړي. خو سبحان الله
که هغه اصحاب کرام نن ورځ زموږ سره په اوسني عصر کې موجود وای او لیدلی وای چې ځینې خلک خپل مور او پلار وهي د کوره یې باسي یا یې په مرستون او دارالمساکن کې اچوي تر مرګه یې هیر کړي. خیر ورونو، د ژبې د ګناهو او مصیبتو څخه یو هم تمسخر، پسخند وهل او استهزاء ده. تمسخر او استهزاء یعنی یو څوک سپک او خوار بلل، د هغه نقص او عیبونه په خنده آوره شکل بیانول. مثلا یو څوک د یو چا د خیرونو کالو تعبیر او بیان کوي، وای ولې نه دی هغه لکه د تیلو څخه چې دې راکښلی وي. دغه تمسخر او استهزاء ده. او دغه تمسخر په خبرو کېدلی شي، په فعل کېدلی شي، په اشاره کېدلی شي، چې دا ټوله حرام دي. او اصلا دغه تمسخر او پسخند وهل د ضعیف النفس انسانانو خوی او عادت وي. دوی دغه په بل پسخند وهل استعمالوي د پاره د دې چې خلق د دوی و عیبو ته نشي متوجه او د نورو د عیبو په لویولو او خندولو یې مشغوله کی. او دا کار حرام دی، ځکه د دې کار څخه هیڅ فایده نه حاصلیږي، بلکې دا کار په باطل او ګناه کې زیاتوب دی. الله عز وجل د سورة الحجرات په 11 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. یعنی ای مومنانو، هیڅ یو قوم دې ستاسې څخه د بل قوم تمسخر، پسخند، سپکاوی نه کوي، ځکه ښایي چې هغه قوم دې د الله عز وجل په نیز تر دوی ښه او خیر وي. او نه دې ښځې د نورو ښځو پسخند، سپکاوی کوي، ښایي چې هغه مسخره سوي ښځې د الله عز وجل په حضور تر دوی ښه او بهتره وي. او دا چې الله عز وجل د سورة الکهف په 49 نمبر آیات کې فرمایي: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. دا هغه د قیامت په ورځ چې عملنامې وویشل سي، ګناهکاران به وایي: یا ویلتنا، ای زموږ هلاکه، د دې عملنامې څه حال دی چې نه کوچنی ګناه پاته ده نه لو، مګر هغه ټوله یې حساب کړي دي. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې ترجمان القرآن دی، هغه وایي چې په دغه آیات شریف کې د صغیره څخه مقصد هغه تبسم دی چې پر یو مؤمن د پسخند او استهزاء په ډول تبسم وکړي، او د کبیره څخه مقصد هغه قهقه خندا ده چې د استهزاء په قسم پر مسلمان کیږي. نو دغه خنداوي هم په عملنامه کې نوشته وي. او په دغه آیات شریف کې اشاره ده چې پر خلقو خندل د ګناهو او کبایرو ګناهو څخه دي. او بدترین شکل د تمسخر او پسخند هغه دی چې پر اهل دین او پر مستقیمو خلقو پسخند وهل کیږي، ځکه د دین په خلقو پسخند وهل د ایمان پر ضعف او د دین پر لږوالي دلالت کوي. او شاید ډیر ځله دغسې پسخندونه انسان وردت ته ورسوي چې بالکل یې د اسلامیت خارج کی، العیاذ بالله. الله عز وجل د سورة التوبه په 15 او 16 نمبر آیاتو کې فرمایي: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، دوی ته ووایه چې آیا په الله او د هغه په حکمو او د هغه په رسول به تاسې استهزاء پسخند کاوه؟ تاسې عذرونه مه کوئ، په تحقیق تاسې کافران سوي یاست پس له اظهاره د ایمان ستاسې. دا حکم دی چې په اسلام او د هغه په یو حکم استهزاء او پسخند وهل کفر دی. او هر هغه څوک چې په اهل دین او یا هغه کسانو چې د دین د امور مراعات کوي او عمل پکوي، په هغو د دوی د دین په خاطر پسخند ووهي، دغه څوک هم په هغه جمله کې دی چې په دین یې پسخند ووهه. د دغه خلقو سره ناسته او ملګرتیا نه ده جایز، بلکې دا د دوی کار باید بد وبلل سي او ځان د هغه د ملګرتیا څخه وساتي. او هر هغه څوک چې په دینی مسایلو کې په پسخند او استهزاء خبرې کوي، هغه کافر بلل کیږي. پښتنه،
که یو څوک د چا په ژیره پسخند ووهي او ورته ووایي ویخروه دا خو میوه نه درکوي د دې څه حکم دی؟ جواب: په هغه چا چې ژیره یې پرې ایښې وي پسخند وهل نه وي روا، ځکه هغه دغه ژیره په دې سبب پرې ایښې ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر اطاعت وکړي، او دغه پسخند وهونکي ته باید نصیحت وسي او حق لار ور وښول سي او دا ورته وویل سي چې په ژیرور د ژیرې په خاطر پسخند وهل ډېره لو جریمه او ډېره لو ګناه ده، او هر پسخند وهونکی او پر هر پسخند وهونکی د ردت بیره سته، ممکن د دغه پسخند په سبب د اسلام خارج سي، ځکه الله عز وجل فرمایي: قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. شه د تمسخر استهزاء پسخند بحث به هم پای ته ورسو. اوس به د ساز او غزلو ویلو حکم بیان کو چې دا هم د ژبې د لویو آفاتو او ګناهو څخه دی. په عربي کې غزل ویلو ته غنا او د ساز آلاتو ته معازف ویل کیږي. غنا یا غزل ویل د ژبې د لویو آفتو څخه دی. دا داسې آفت دی چې د ویونکي او اوریدونکي پر زړه مستقیمه حمله کوي، یا یې زړه ناجوړه کوي یا یې زړه وروژني. او د غنا هغه لوی خطر دا دی چې د ژبې نور ډېر آفتونه پکښې یو ځای کیږي، لکه درواغ، مسخرې، پسخند، قذف، دشمني، ترخې خبرې، د فاسد محبت اشارې، د ښځو د ښایست او فتنو یادول، چې دا ټوله هغه شیان دي چې سړی د الله عزوجل د لارې څخه راګرځوي او پر انسان د حرامو شهوتو او هلاکونکو عملو لارې راخلاصوي. د ساز او آواز حراموالی د صحابه کرامو په حضور معلوم او مقرر شوی و. هغه درو شو او بهترونه قرنو خلقو د ساز او آواز څخه ځانونه ساتل. دغه درو قرنو په خلقو کې د یو څخه دا خبره نه در نقل شوی چې ساز دی حلال بللی وي، بلکې دغه مخالف ځینې را نقل شوی دي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په الله عز وجل سره قسم یاداوه چې د الله عز وجل په قول کې د لهو الحديث څخه مقصد غنا غزل ویل دي. هغه چې الله عز وجل د سوره لقمان په 8 نمبر آیات کې فرمایي: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الله عز وجل فرمایي ځینې له خلقو څخه هغه څوک دي چې رانیسي اخلي عبث خبرې د پاره د دې چې خلق د الله عز وجل د لارې څخه گمراه کی وشوي. د دغه لهو الحديث په متعلق ډېرې ترجمې شته، خو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به قسم یاداوه چې د لهو الحديث څخه مقصد غنا ده، موسیقي ده. غنا داسې یو لوی او عام آفت دی چې په اوس زمانه کې داسې کور نشته چې د هغه څخه خالی وي، چې د رادیو، ټیپ او تلویزیون په واسطه د شپې او د ورځې دنیا په ډکه ده، تر داسې اندازې چې خلک په ساز بجیږي او په ساز راویښیږي. خوړل او چښل یې وساز ته وي، د شپې بانډارونه او د شپې تیرول یې په ساز وي. ساز د اوسني عصر مرض دی، ساز د اوسنۍ زمانې آفت دی. ساز د هغو شیانو څخه دی چې د انسان زړه په سختیږي. د الله عز وجل د یاد، د قرآن مجید د تلاوت څخه په راګرځي. د یو انسان په زړه کې محبت د ساز او محبت د قرآن نشي سره یو ځای کېدلی، ځکه د یو شي محبت د هغه بل محبت پورې وهي، او ساز په انسان کې د ناموس غیرت ضعیفه کوي. نو ځکه علما وایي چې الغنا برید الزنا، یعنی ساز غنا د زنا ډاګي او پوسټ رسان دي. ساز په زړه کې نفاق پیدا کوي. ساز د شیطان مزمار دی. مزمار نل تلکی سرنات ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبر را کړی دی چې په امت کې به داسې څوک پیدا شي چې په غنا او معازف به پروا نه کیږي، او دا خبره د زنا، شراب او ریشمنو لباسو سره یو ځای کړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.
یعنی زما په امت کې به داسې اقوام پیدا سي چې زنا، د ورېښمینو کالو اغوستل، شراب، ساز او آواز به حلالوي، یعنی پروا به نه پکېږي لکه حلال کار چې کوي. او دا هم پیښه ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول اقوال صحیح او صادق دي، ځکه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نو ای مسلمان وروره د دغه خطرناکه مرض څخه خلاص واخله، مخ و کتاب الله و قرآن مجید ته راوګرځوه. د قرآن مجید ویونکی متعلم او متدبر سه زده کوه، تلاوت یې کوه، په معنا کې فکر کوه. که چا د کتاب الله یو حرف ووایه هغه لره نیکي شته او د یوې نیکۍ بدله په لسو ورکول کېږي. اوس به د ژبې یوه بله ګناه بیان کړو چې هغه بې له الله جل جلاله په بل شي قسم یادول دي. مسلمان باید د دغه ګناه او مصیبت څخه ځان خلاص کړي، ځکه په یو شي سره قسم اخیستل د هغه شي تعظیم دی، او دغه تعظیم مو باید یوازې او یوازې و الله عز وجل لروي. قسم اخیستل په مخلوق سره چې هر شی وي او د هر څونه لوړ مقام خاوند وي نه دی روا. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری رحمه الله یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خامخا الله عز وجل تاسې منع کوي د دې څخه چې په خپلو پلرو قسم واخلي. که څوک قسم اخیستونکی وي نو دې په الله سره قسم اخلي یا دې پټه خوله سي. او دغه رنګه قسم اخیستل نه دي روا په نبي سره، نه په کعبه شریفه سره، نه په امانت وجدان، نه د پلاني په سر، نه د پلاني ولی په رتبه او مرتبه، نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبر، په خلقه شریفه، په شنکي اسمان او داسې نور. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرک، رواه احمد. که چا بې له الله جل جلاله په بل شي قسم واخیستی شرک یې وکړي. که چیرې د یو چا څخه دغسې حرام قسم واخیستل سو هغه دې فورا و الله عز وجل ته د دغه کار څخه توبه وکړي او ودې ووایي لا اله الا الله. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا قسم واخیستی او په خپل قسم کې وویل پلات او عزا مې دې قسم وي نو هغه دې ووایي لا اله الا الله. رواه البخاري. لات او عزا خو در معلوم دي چې د بوتانو نمونه دي. د ژبې د ګناهو او آفتو څخه یو هم پر مړي یا د یو مصیبت په وخت کې په لوړ اواز سره ژړل، د ځان وهل، د کالو څیرل دي. دا هغه کار دی چې د هغه څخه اسلام منع کړي، ځکه دا کار د صبر ضد دی او د دې کار د کولو څخه دا فهمول کیږي چې په الهي قضا سره نه یم راځي. نو ځکه کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو څخه بیعت اخیستی نو دا بیعت به هم ورسره کاوه چې نیاح به نه کوي. نیاح دغه په لوړ آواز ژړا، د ځان وهل یا د کالو څیرل دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نیاح د جاهلیت د کارو څخه بللی ده. په حدیث متفق علیه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه څوک زموږ څخه نه دي چې مخ وهي، کالي څیري او د جاهلیت په خبرو یا د جاهلیت کارونه کوي. ورونو دغه ژړا، وهل، څیرل یوازې د یو چا د مرګ په وخت پورې تعلق نه لري، بلکې د هر غم او مصیبت په وخت کې چې انسان دغه کارونه کوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي چې هغه زموږ څخه نه دی، مګر هو آرامه ژړا د اوښکو تویه ده چې دا د رحم، شفقت او زړسوي علامه ده. د دې څخه کم ممانعت نشته او نه دا د انسان په اختیار کې دی. نو هغه شی چې منع دی هغه په لوړ آواز ژړا، د ځان وهل، د کالو څیرل دي. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه چا یا هغه ښځې لعنت ویلی دي کم چې مخ وهي، مونږه چې کوي ګریوان څیري او د ځان دپاره ویل او هلاک غواړي. یو بله ګناه چې په ژبه پورې تعلق لري هغه خواست او بې ضرورته د یو شي غوښتنه ده. ورونو د همت او غیرت خلق بې له الله جل جلاله څخه د بل چا څخه غوښتنه ذلت او سپکتیا بولي. نو ځکه بې له الله جل جلاله د بل چا څخه خواست نه کوي
او ثوبان رضی الله تعالی عنه د هغو کسانو څخه و چې د هیڅ چا څخه هیڅ شی نه غوښتي، ځکه ده د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې ویې فرمایل څوک زما څخه یوه خبره قبلوي چې زه د هغه دپاره جنت قبول کم، یعنی که چا زما دغه یوه خبره عملي کړه زه به د هغه د جنت ضمانت وکم. ثوبان رضی الله تعالی عنه وویل زه قبلوم یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د خلقو څخه هیڅ شی مه غواړه، یعنی سوال خواست او غوښتنه یوازې د الله عز وجل څخه کوه. ثوبان رضی الله تعالی عنه دغه کار د ځان عادت او طبیعت وګرځاوه، حتی چې دی به پر آس یا یو بوده سپور و او چلاخه یا غمچینه به ځینې ولوېدل و چاته به نه ویل چې دغه راکه، بلکې په خپله به راتاسو او هغه به واخیسته. رواه احمد و ابو داود. مګر نن ورځ ځینې خلک د دې کار هیڅ پروا نه لري. ته به وینې چې دوی به د خپل ضرورت او ګزاره کولو پوره سامان لري، خو بیا به هم سوال او غوښتنه کوي، او سبب د دغه سوال به طمع او د مال جمع کول وي په هره طریقه چې وي. او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغسې خلقو ته په اور سره وعده ورکړې ده او فرمایي من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم. یعنی که یو چا د خلقو څخه د هغو مالونه په دې خاطر غوښته، فقر او سوال یې په دې خاطر کاوه چې خپل مال ډیر کړي، نو دی سکروټې غواړي، یعنی دغه مال د ده دپاره په آخرت کې اور دی، یا دې دغه فقر او خواست پرېږدي او یا دې هغه اور ډیر کړي. او بیا هم رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من سأل وله ما یغنیه جاءت یوم القیامة خدوشا او کدوشا فی وجهه. رواه احمد. یعنی که چا دونه درلوده چې د کفایت په کېدی، ضرورت یې په پوره کېدی او د سوال کاوه، په ورځ د قیامت به په داسې حال کې راسي چې مخ به مونګاچي یا زخمی وي، دا ټول د هغه سوال او فقر په واسطه. ورونو د ژبې د آفتو او مصایبو څخه یو هم غضب او قهر دی. د قهر په وخت کې د انسان د خولې څخه داسې الفاظ راوځي چې د عقل په وخت کې دغه سړی په خپله د هغه الفاظو په ویلو نه وي خوښ. یو سړی و سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه ته راغلی، ویل یا ابا عبدالله نصیحت او وصیت راته وکړه. سلمان رضی الله تعالی عنه ویل خبرې مه کوه. سړي ویل هغه څوک چې په خلقو کې اوسېږي هغه کولای شي چې خبرې کول پرېږدي یا دې خبرې ونه کړي؟ سلمان رضی الله تعالی عنه ورته ویل که دې خبرې کولې حق وایه یا چپه خوله شه. سړي ویل ښه، نور هم نصیحت راته وکړه. سلمان رضی الله تعالی عنه ویل مه په قهر کېږه. سړي ویل تا امر کړم چې مه په قهر کېږه، مګر غضب داسې شی دی چې پر ما غالبه کېږي، زه د ځان اختیار او قدرت نه لرم. سلمان رضی الله تعالی عنه ویل هو، مگر که په قهر سوې ژبه او لاس دې بند او منع که. ورونو د ژبې نور آفات او ګناهونه هم شته چې هغه قذف المحصنات المؤمنات دی. جدال او مخاصمه ده او د یو چا مدح په باطل او درواغو سره ده. خو څرنګه چې په پته کې دونه ځای نه دی پاته چې د هغو تفصیل بیان کو، نو په پاته پته کې به تر قذف المحسنات وروسته هغه شیان یا هغه لار او طریقه بیان کو چې انسان ته د ژبې د آفاتو او ګناهو څخه نجات ورکوي. خو اوس قذف المحسنات درته بیانوم. قذف المحسنات المؤمنات یعنی و مسلمانو پاکو ښځو ته د بدو نسبت کول، تهمتونه او بې حقیقته خبرې پورې تړل، چې دا کار د اسلام د دشمنانو او منافقینو عادت دی چې پر پاکو مؤمنو ښځو د دوی د عفت او پاکۍ په خاطر باطل تهمتونه وایي چې هغه د یو انسان شرف په ټپله کېږي او کرامت یې په داغداره کېږي. او دا تهمتونه یې هم ټوله درواغ، افترا او بهتان دي. دا کار هم په دې خاطر کوي چې نورې ښځې د اسلامي حجاب د پاکۍ او عفاف څخه منع کړي. مثلا ځینې منافقان او د اسلام دشمنان وایي هغه ښځې چې چادري او حجاب کوي ټوله داسې او داسې دي،
یا هغه ښځې چې دسکلې او جرابې اغوندي داسې دي. دوی د دغه خبرې څخه داسې مقصد اخلي چې هغه ښځې چې لسي او په بې حیایي کې راوځي هغه پاکي او عفیفه دي. د دغو فرق به د عقل و خاوندانو ته پرېږدو، خو اصلا د دغه خبرې څخه د منافقینو مقصد دا دی چې حجاب او یا هغه مقام او احترام چې اسلام و ښځو ته ورکړی دی هغه باید د منځه ولاړ شي او ښځه باید د ټولو نورو دپاره یو مشترک شی وګرځي. العیاذ بالله. دا خو په مجموعي شکل سره ما یو مثال ذکر کړي. په فردي شکل سره هم دغه حکم لري. مثلا یو څوک د یوې مسلمانې ښځې په باره کې دغسې د تهمت یوه خبره کوي او هغه بیچاره په هیڅ نوي خبره، دا هم قذف او مطلقا حرام دی. د دغه قذف د حراموالي دپاره په قرآن مجید او احادیث مطهره کې ډېر دلایل موجود دي. الله عز وجل د سورة النور په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. یعنی بشکه هغه کسان چې دوی پاکي مؤمنی او بے خبره ښځې د زنا په نسبت سره ولي، پر دغو کسانو په دنیا او آخرت کې لعنت کړه سوی دی او دوی لره ډېر لوی عذاب سته. او په هغه حدیث شریف کې چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: د اوو هلاکونکو شیانو څخه ځان وساتئ چې هغه شرک بالله، سحر، قتل د هغه نفس چې الله جل جلاله حرام کړی وي مګر په حق سره، لکه قصاص او داسې نور، خوړل د ربا، خوړل د یتیم د مال، په جهاد او جنگ کې و دشمن ته شاګرځول یعنی د میدان جنگ څخه تېښته، او قذف المحسنات المؤمنات الغافلات متفق علیه. پر پاکو مومنو بے خبرو ښځو د زنا تهمت ویل، هغه بیچارهګانې په خپل کور کې بے خبره ناستې وي او ځینې منافقان تهمتونه پر وایي. نو پر پاکو مومنو ښځو تهمت ویل د اوو هلاکونکو شیانو څخه دي چې ویونکی توبه ونه کاږي او بیرته و حق او سمې لارې ته راون نه ګرځي، هلاک او عذاب یې حتمي دی. نو ای مسلمان وروره، کومې خبرې چې د اسلام دشمنان یهود، نصارا او منافقین ستا د مسلمانو خوندو په باره کې نشروي، پام کوه چې په خطا نه وځې، او دا ستا وظیفه ده چې د هغو نشریات په قوت سره ورد کې او خپل مؤمنې مسلمانې پاکې خوندې دي په عزت او حرمت کې وساتي، او هیڅ خبیث ته دا موقع مور کوه چې په خپلو باطلو آوازو او خبیثو اخبارو و خپل مقصد ته ورسیږي چې د هغه تر شا بل هیڅ مقصد نه لري بیله د اسلام دشمنی. مقصد یې د کفر نشرول او د اسلام خرابي او بربادي ده. او اوس به هغه لار او طریقه درته بیان کم چې انسان ته د ژبې د آفاتو او ګناهو څخه نجات ورکوي. اول، و الله عز وجل ته به د دغه ټولو کوړو ګناهو څخه توبه کاږي او د توبې دپاره 4 شرطه دي. اول، دا کارونه به په کلي ډول سره پرېږدي. دوهم شرط، هغه چې د مخه ځینې پېښ شوي دي پر هغو به پښیمانه وي. دریم شرط، ټینګ عزم او قصد به کوي چې په آینده کې دغه کارونه هیڅکله نه کوو. څلورم شرط، د هغو کسانو څخه به بخښنه غواړي کوم چې ده په غیبت، نمیمت، درواغو، قصد، تمسخر، استهزاء، تکلیف یا آزار ورسولی وي. او که فرضاً په دغه بخښنه غوښتلو او یا د هغه سړي په خبرولو کې پر خپل ځان بیرېدی چې هغه سړی مې بې آزاره او بې جزا نه پرېږدي، نو یې مه خبروه، مګر د الله عز وجل څخه به طلب د مغفرت کوي. او هغه سړی به په هغه مجالسو او ځایو کې په خیر یادوي چې تا یې په هغو مجالسو کې غیبت کاوه او یا دې په هغو مجالسو کې په استهزاء او تمسخر استعمال کړی وي. نو اول خو توبه سوه د خپلو شرطو سره. دوهم دا چې د ژبې د آفاتو بدوالی به در معلوم وي او په دې به پوهیږي چې دغه د ژبې ګناهونه سبب د غضب او عذاب د الله عز وجل ګرځي.
دریم په دغه باید پوه سې چې د ژبې ګناهونه د انسان نیکي او ښه کارونه ورعبسوي او د قیامت په ورځ په میزان کې د بدیو پله پدرنیږي. څلورم باید په داسې مجالسو کې نه کښېنې چې هلته د ژبې ګناهونه کېږي، لکه غیبت، نمیمت، درواغ، موسیقي، لعن، ښکنځل، مسخرې او استهزاء، د پاره د دې چې د هغه مجلس او هغو خلقو معاون او کومکی نسي. پنځم دا چې هغه کسان چې د مسلمانانو په عزت او ابرو کې خبرې کوي درواغ پر وایي د هغو رد وایه او دا کار یې بد بوله. ممکن دغه ستا رد ویل تا او دوی د ژبې د آفاتو څخه خلاص کړي. شپږم د خپل ځان و ګناهو او عیبو ته متوجه سه. خپل عیبونه دي د خلقو د عیبو د پلټنې څخه مشغولوي. اووم که د یو چا څخه یوه خطا پیښه سي معذور. محترم ورونو معافي غواړم کتاب پای ته ورسېده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وما توفیق